طرف نه محبوب صاحب زخمی صاحب ته کتاب مبارکي وایو او هغه خو ما یو د غم لیکلی دی یو دوه ټپه ایزي به وکړم بیا به یو مزاحیه دغه ستاسو په مخ کې دغه کړم نوی کتاب دی مبارک شه نوی کتاب دی مبارک شه او دا خوشحالي دی یو په لک شه نوی کتاب دی مبارک شه او دا خوشحالي دی یو په لک شه او سم د سندان په شانتې کلک شه او د غیر غماز لره سټک شه او د غیر غماز لره سټک شه چې په سرونو ولو او میخونه او محفل ته ګورم خوشحالېږم محفل ته ګورم خوشحالېږم سم په جامو کې نه ځایېږم مشران ناستې ته شرمېږم او مشران ناستې ته شرمېږم او که څه نه وایم سوځېږم او په ډېره مینه په تیمور وایم سلامونه دا یو مزاحیه دغه دی وایي سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو وي د وچ چې هغه یې راکړې وي بقایه شوې د غوړو او هسې په غوږ کې ورته چغې ومه هسې په غوږ کې ورته چغې ومه وې لین دین دې ورک شي د کڼو او یې سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او ما دې د خپل کرس تپوس کړی و ما دې د خپل کرس تپوس کړی و نو ګزارونه په ما وکړل د چړو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او نیمې راکړې نیمې پاتې شوې بیا به ګورو نیمې راکړې نیمې پاتې شوې بیا به ګورو وې زړې پکې لا پاتې شوې وې زړې پکې لا پاتې شوې نیمې د مڼو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او زه پې خرچه کوم اوس په خپله راځي زه پې خرچه کوم اوس په خپله راځي وې روزانه په یو پلیټ خورم د ګونګړو روزانه په یو پلیټ خورم د ګونګړو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او دا کرز دومره نه و دا ته چې څومره وایې دا کرز دومره نه و دا ته چې څومره وایې وی واړه دې غولولی و په یو موټی چڼو وی واړه دې غولولی و په یو موټی چڼو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او د بل نه یې په نقد وړي او زما نه وړي نسیا د بل نه یې په نقد وړي او زما نه وړي نسیا وی دوکان چې کله بندي راته ناسي په دړو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو او د نانا شریف علي سره په خپلو پیسو شر وکړو د نانا شریف علي سره په خپلو پیسو شر وکړو وی ټول ګریوان یې له خالقه د تڼو او سل په لالي پورې او دا یوه پې د بنګړو والسلام